ملګرو دا حالت دی نور باچا ویشتلی دی هغه موږ هسپتال ته ورسولو مشر زموږ سره دا دی نور باچا زخمي دی ویډیو په ګروپونو کې شیر کوي ملګرو ویډیو په ګروپونو کې شیر کوي نور باچا یې ویشتلو هغه زخمي دی هغه موږ هسپتال ته رسولی دی دا په دومره ګڼ شمېر سره دا نفري راغلې ده ویډیو شیر کوي ملګرو ویډیو شیر کوي مخې ته ویډیو ټول شیر کوي نور باچا یې ویشتلی دی هغه زخمي دی هغه موږ هسپتال ته رسولی دی ملګرو هسپتال ته هغه وړی دی دوی مشر رانیولی دی ملګرو نور باچا ویشتلی دی ویډیو مخې ته شیر کوي په ګروپونو کې ویډیو مخې ته شیر کوي نور باچا ویشتلی دی په نور باچا باندې فایرینګ کړی دی نور باچا یې رانه ویشتلی دی نور دا हमें गोली मार दो ना पूरे लोग हम लोग जितने भी लोग हैं ना हम पर गोली चलाओ ना हम पर गोली चलाओ दाऊ गोदाई दाना होती थी पसाड़ी बांधी डस करा दे कने देगा उसे कनेगा उबासई रावई बासई हुआ नहीं غاشي منغا طول غاشي تاسو نن په دومره ګاډي چې غوت دی غاشي منغا طول غاشي زمونږ سینې ته مخامخ ته منغا طول ملګرو ویډیو شیر کوي دا دومره ګاډي راغلي دی په نور باچا باندې دلته کې فایرینګ وکړو هغه یې هم زخمي کړو هغه ملګرو هسپتال ته رسولی دی دا دومره ګاډي راغلي دي دا زموږ سره مشر دی دا مشر زموږ سره دی نور باچا یې زموږ نه دغه کړی زخمي کړی دی نن به مونږ ټول وولې دا کیسه به نن ټوله ختمه کړي مونږ ورته خپل ګریوانونه کولاو نیولي دي دا ټول به نن مونږ ولي مونږ به ټول ولې زمونږ ګریوانونه ورته کولاو دي په نور باچا باندې فایرینګ کړی دی دوی به فایرینګ کړی دی په نور باچا باندې هم هسپتال ته رسولی سټریټ فایرینګ یې کړی دی سټریټ بدماشي به نه کوې هم دې سړی ویشتلی هم بدماشي نه کوئ راوګرځوئ که نه ټول وولئ راشئ سړی ویشتلی دی موږ ټول وولئ نن دا کیسه په دې ځای ختمه کوئ راشئ دا کیسه نن ختمه کوئ په دې ځای راشئ زمونږ ګریوانونه ته کولاو دي راشئ دا کیسه نن ختمه کوئ ملګرو زمونږ یو ملګری ویشتلی نور باچا دی به نن مونږ ټول ختم کړي دا کیسه به نن دی ختموي ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है हम सब पर गोली चलाओ हम सब पर ملګرو ویډیوګانې مخې ته شیر کړئ ټول پښتانه سره خبر کړئ ګیلمنه نور باچا یې ویشتلی دی او هغه یې په دې منځ کې هسپتال ته رسولی نور باچا یې ویشتلی هغه وباسم ووایه مشرۍ دی یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو مارا ماری ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے خلق راوباسئ نن دا په دنیا مخلوق راغلی دی په نور باچا باندې سټریټ فایر کړی دی ملګرو زه تاسو ته ګاډی ښیم په نور باچا یې سټریټ فایرینګ وکړو
هغه یې ویشتو ملګرو یو زخمي دی هغه موږ هسپتال ته رسولی دی دا وګورئ ملګرو د ګاډي حالات دا وګورئ ملګرو د ګاډي حالات دا وګورئ د یو سایډ نه یې دغه ځای کې ویشتلی دی دا وګورئ ملګرو دا سټریټ پایر دی په ګاډي باندې کړی دی سټریټ پایر دا وګورئ ملګرو او نور بادشاه یې زخمي کړی دی هغه هسپتال ته رسولی د ګاډي ټول ټیرونه یې ویشتلي دي دا وګورئ ملګرو دا وګورئ دا دومره خلک راغله دا دومره نفري راوستې ده په نور بادشاه باندې یې ډز وکړو هغه هسپتال ته مونږ رسولی دی ملګرو ټول پښتون قام خبر کوي دې راغلی دې منظور ولې راشئ مونږ ټول ولئ نن به تاسو مونږ ټول ولئ قصه به ختم کوي راشئ مونږ ټول ولئ زموږ سینې درته کولاودې مشره سټریټ باید کړی دی په یو حال یې نه پرېږدو موږ به ټول ولې زمونږ دا ګولۍ ورته دي مشره سټریټ باید کړی دی موږ به ټول ولې آیا مشر دوی سره خبره وکړه اے بھائی جان هغه خبره چې موږ په خپل ګاډي کې به وځو منظور خان جو خبر आपका ये अगर आपका यही एक मकसद है यही नौकरी है कि मुझे वहाँ तक पहुँचाना है आए आपकी गाड़ी आगे دا وګورئ ملګرو دا وګورئ ښه دا وګورئ ټول ویډیو مخې ته شیر کوي نور بادشاه هسپتال ته ورسولو دا دومره ګاډي راغلي دا مونږ اندېښې او سټریټ پایر یې په ګاډي باندې کړی دی سټریټ پایر مخامخ یې مشر منظور ویشتلو نن دا وباسه وزه دا باندې کې دا وګورئ دا اوس هم بدماشیانې کوي اوس هم ټوپکې سنډی ولی که نه ولی بیا ټول ولی دا اوس هم ټوپکې سنډی دا سړی وباسئ دغه سړي به داسې کړي دي وایي باسئ دا سړی وایي باسئ دا اوس هم ټوپکې سنډی जिस ने फायरिंग किया है वो यहाँ पे होना चाहिए जिसने फायरिंग की है वहाँ पे यहाँ पे होना चाहिए स्ट्रेट फायरिंग कर दी उसने دا وګورئ ملګرو راځئ چې ورشو راشئ نور بادشاه ویشتلی هغه هسپتال ته رسولی دی راشئ یو ګاډی به هم نه اوسي د دې ځای نه یو ګاډی به هم نه اوسي باغ ته یو ګاډی به هم نه اوسي یو ګاډی به هم نه اوسي هغه موږ هسپتال ته رسولی دی یو ګاډی به هم نه اوسي موږ به ټول دلته کې وژنې
مونږ به ټول ډلې وژنې دا ګورئ ملګرو ښه دا دومره ګاډي راغلي دي دا وګورئ دا وګورئ په سونو ګاډي راوستي دي هغه ولاړ دی څه ګاډي هغه ولاړ دی څه هغه ولاړ دی او مخامخ فایرنګ یې په ګاډي باندې وکړو دې نن زموږ نه منظور ولې دې به نن مونږ ټول ختموي دې به نن مونږ ټول ختموي د هغې نه پس په ځو مشره په یو حال به نه رخ کړو مونږ به ټول وولي مونږ به ټول وولي نو به نن دا قصه ختم کړي یو زور زبردستی بند دست بیان نکی گوش تو شات رالو خلک رالو روډ بند کړئ روډ ورته بند کړئ نه نه دا مشر ته په دې ګاډي کې انور ملګری شو ټول راوباسئ نور باشا ویشتلی دی هغه موږ هسپتال ته رسولی ها ویډیو چاله کې جو باور د لا ویډیو مې کړې ده ویډیو دا روانه ده ویډیو دا روانه ده خانه لا یو کار کوي ستا دا ویډیو کار کوي شرټ فایرنګ په ګاډي باندې وکړو مشر یې ویشتلو باچا سره پیدا لاړو هغه هسپتال ته ورسولو نه درې څلور ورځې په ګاډي باندې کړي دي ټیرونه یې د ګاډي ټول ویشتلي دي نه مارکیټس نه دا پیلدر کې ناستو مشر په مشر په ګاډي باندې سټریټ فایرنګ وکړو مشر یې ویشتلو یو سړی باندې کې او دلته سټریټ فارورډ فایرنګ ګاډي باندې وشو په هغه کې نور باچا زخمی دی زموږ نور ملګري بچ شول او تر اوسه پورې دوی بیا هم له ولاړ دي بلال او ادریس یې هم وړي دي او په دې کې د پاسه هم د دوی ګاډي ولاړ دي مونږ زو او یعنی مونږ زو په مخه دوی مو نور هم نه پرې کراره یو منټ مشر چې څه فیصله دې وکړه پای باندې به زموږ باچا په مخ لګېدلی زخمي شوی دی هسپتال ته یې رسولی دي دا وخت اوس نور هم د انټیلیجنس هر قسمه ادارې خلک راغلی دي یو قسم را ایسار کړي دي ټولو پښتنو خواست دی په خپل کام په خپل مشر په خپلو ملګرو ننګ وکړي باید دا وګورئ دوه ګولې لګېدلې دي دوه ګولې لګېدلې ګاډی مې خوړلی دی کلي باندې زه تړلی سټریټ فایرنګ کړی دی اصل کې د دوی د افغانستان مشر و څومره پښتا سیاسي ګوندونه دي هغه د هر مکتب استقرار دي د هغونه مو خواست دی چې دلته د دې شوي ظلم جبر خلاف غږ هم پورته کړي ځانونه هم راورسوي هغه ګاډی موږ دغ کړی مکمل سټریټ فایر یې کړی ښه دا ټیرونه یې وله ټول ویشتلي دي ښه په دې ګاډي کې مشر ناست و دا وګورئ بالکل سټریټ فایر یې کړی دی ښه دا شیشې وګورئ او دا وګورئ بیخي سټریټ فایر یې کړی دی بیخي سټریټ او دلته کې مشر ناست و دا وګورئ ښه دلته کې مشر ناست و دا ګولې وګورئ دا څومره جبر دی څومره ظلم دی او دا څومره بربریت د ریاست کې څومره فرغونیت کوي چې د لکونو کروڑونو په منتخب مشر منظور پښتین سټیټ فایرنګ کوي یعنی بیخي دا
ریاست موږ داسې نه ورته معلومېږو چې تاسو بیخي انسانان هم نه یې موږ یو پر امن ژوند حق غواړو په دې وطن کې موږ ته دهشتګردي خو نه کوو دهشتګرد چې کوم دی هغه خو هر تڼۍ په دې وطن کې ګرځي موږ د لکونو کروڑونو پښتنو رهبر پښتنو به د خپل مشر ننګ وکړي دې مشر ستاسو لپاره هر څه په ځان سر او مال په داو لګولي دي په تاسو نن کوي نن تاسو په مشر په سره ورځ مخامخ فایرینګ کوي دا جابر ظالم ریاست او تاسو ودای باید په خپل مشر ننګ وکړي او کلی به د نزي تانه ته دا وخت ځانونه را ورسوي موږ یو ملګری ټپي سوی دی او نور هم دوی ادارو خلک ولاړ دي دا تاسو کولای شي دا وګورئ دا د دنیا ګاډي راغلي دی هغه دی هغه ګاډي راغلي دی څه شو دې چابي شا سره نه ګلمنه ته راځه دلته کې نه زه خو نه په یو حال باندې نه ځو فیصله وکړئ